خو راځئ ای علماو، زه د والي صاحب محترم نه د دغه شي نه دا خوښ شوم چې تعلیمي سلسلې دې موږ ډېرې کمزورې دي. رئیس تعلیم تربیې باید متوجه کړي. رئیس تعلیم تربیې ما پوښتنه وکړه، وایي زه څه وکړم، کوم کار وکړم چې دا کار به اصلاح شي؟ ما ورته ویلې ته محترمین راټینګه. اول غلطي چې دا محترمینو کې ده، شيوخو کې ده، مدرسینو کې ده. موږ خالص په کمیت کې ګورو. 1000 طالبان دي راسره، 200 طالبان دي راسره، 1.5 طالبان دي راسره، او نور د طالب د کیفیت او د ادب او تعلیم قانون کوو. او موږ تاسو که یو والي صاحب، یو قومندان صاحب، چاروال صاحب پیسو کې خیانت وکړي، دا ملت اباد خدای به نورې ورکړي، هغه ځان غر کوي. خو او محترمین صاحب، او سرمعلم صاحب، او د مکتب او د لیسې مشره، تا ته د خلق اولادونو په امانت کې دي. ته په لوی خیانت کې راځې که ته د خپلې وظیفې کنټرول ونه کړې. زه خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم. دې خبرې د هر چا زده دي، خو او علماو یو متل درته کوم. په عربو کې یو خبره مشهوره ده، وایي خیلخانه ناست ده ټوله خلقونه، خو چې خلقونه به موږ خیلخانه وایو. دا وایي سره ناست وو مړۍ باندې، وایي دا ناست وو، وایي سیرلی راغی په دې مړۍ کې وخوت. وایي پلار غږ وکړ، یو زوی سعید نومېده، چې سعیده جګ څه سیرلی راونیسه. وایي سعید چې جګ څه هغه په مړۍ کې وخوت، پلار په خېټه کې مور وخوته. پلار وایي غږ وکړ چې سیرلی پرېږدي سعید ونیسئ. او خلکو، او علماو، عوام پرېږدئ، موږ تاسې ځانونه باید اصلاح کړو. موږ تاسې په صحیح معنا سره له خدای وډار شو. امیرالمؤمنین یو ورځ مفتي صاحب راته وایي، امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله وعنه وایي ویلي چې د خلکو په عقیدو کار وکړي. ملکه شیخ صاحب دا خبره کړې وایي چې علماو خپلې عقیدې صحیح کوي. موږ تعلیم او تربیه حدود برابر دي الحمدلله. وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه ټول خپل کنټرول کوي، لله الحمد. الله دې ټول حفاظت وکړي. خو جعفر په جعفر سپور په جعفر کې دی جعفر خور ومناسې تا تعلیمي اداره نه برابرېږي. وزیر صاحب نه خواست کوو، شیخ صاحب ته بار بار خواست کوو د خدای ربط ته وګوري، او د والي صاحب نه چې دی موږ نږدې مسؤله ده، باید دې ته متوجه شي. والله العظیم د دې طلباو سره موږ خیانت کوو، هم په تربیه کې هم په تعلیم کې. واخر دعوانا